السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل عکسونه هغه ډېر زیات خوندور او د کمال جوړ کړئ. ډېر اپلیکیشن به تاسو لیدلی وي دوستانو. داسې اپلیکیشن دي چې هغه بالکل تاسو عکس صحیح نشي جوړولی، یا داسې اپلیکیشن وي چې کله هم تاسو خپل عکس اخلئ هغه ایډیټینګ هم صحیح پکې نه کیږي. دوستانو په دغه اپلیکیشن کې تاسو ډېر زیات د کمال او خوندور عکسونه جوړولی شئ، فریم ورکولی شئ او هم خپل نوم هم ډېر ښکلی او په زړه پورې ډیزاین کولی شئ. په دې کې دوستانو دا اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای میلاویږي، لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ، په ډسکرپشن کې لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډېری ملګري چې دي هغوی ډسکرپشن نه پېژني، نو همدغه اوس چې کومه ویډیو تاسو وینئ د ده په نوم باندې کلیک کړئ، بیا لاندې لاړ شئ، ډسکرپشن درته خلاصیږي، په هغې باندې لینک دی، په هغې باندې کلیک کړئ او اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړه، اپلیکیشن چې کله هم تاسو خلاص کړئ، تاسو نه به اجازه غواړي، هغه پرمیشن به الاو کړئ، د هغې نه بس به تاسو داسې یو پلیټفارم راشي، یعنې داسې ډیشبورډ په تاسو ته راشي. دوستانو تاسو دلته ښکاري ډېر زیات زبردست سپرینګ سټایل دا مختلف سټایلونه دي، نو تاسو چې کوم یو غواړئ، کوم سټایل تاسو غواړئ په خپل عکس باندې پرېږدئ، نو هماغه سټایل تاسو کولی شئ چې خپل عکس ته ولګوئ. د مثال په تور دوستانو زه یو دانه راخلم چې کوم یو تاسو راخلی هغه تاسو پرې ډیپینډ ده. زه اوس دا وګورئ تاسو دوستانو تاسو د ده ښکاري دلته وایي اول به داسې وي وروسته به داسې شي، صحیح ده. و دلته زه یو عکس دلته اچوم، تاسو ته ګورئ دلته ښکاري. ګورئ دوستانو داسې یو عکس مو واچولو، دا تاسو کولی چې دا ایډجسټ کړئ. دا وګورئ چې څنګه تاسو هغه راوستل غواړئ، چې دا وګورئ ایډیټینګ پکې کول غواړئ، هر رقم دا شاته بلر پر راوستل غواړئ، په دې باندې کلیک کړئ، نو اټومیټیکلی به ستاسو عکس به ښایسته جوړ شي. تاسو په دې پنسل باندې کلیک کړئ، تاسو دلته نور ایډیټینګ هم په دې کې کولی شئ. دا وګورئ دوستانو دلته ما فلټر مخکې نه اچولی و، سمه ده. نو دا وګورئ تاسو چې کوم یو فلټر تاسو په کار وي هماغه فلټر تاسو اچولی شئ. ډېر خوندور او د کمال عکس درنه جوړېږي دوستانو. دا وګورئ تاسو ته ښکاري که په دې کې ډېر زیات هغه دي، نور ډیزاینونه هم ښکلي او خوندور ډیزاینونه هم شته دي. سمه دوستانو ډېر په زړه پورې او ډېر د کمال اپلیکیشن دی. دا لږ شانتې سلو دی، زما صبر ودرېږي چې دا بند کړم دوباره. نو ډېر اسانه طریقه ده دوستانو چې صرف عکس تاسو سلیکټ کړئ، نور ایډیټینګ هر څه تاسو خپله پکې کولی شئ. دا وګورئ چې کوم یو ستاسو په کار وي هماغه باندې کلیک کړئ او تاسو ته به ایډیټ شي. دلته لاندې تاسو راشئ، دلته تاسو خپل نوم هم ډېر ښکلی او په زړه پورې لیکلی شي. دا وګورئ نور دوستانو صرف زما دا هغه و چې تاسو دغه اپلیکیشن وښیم، نو ډېر د کمال او خوندور اپلیکیشن دی. ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ که چېرته تاسو د عکسونو اخیستلو شوقیان یاست. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه وي حتما یې سره لایک او د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.